راځي ښا ان شاء الله د دې کې پښتو ټایپینګ هم ما سره شته دی یا دې کې یا اورټ پروګرام کې پښتو ټایپینګ هم لګ لګ د ورځې کوو چې هغه مهم دی پښتو ټایپینګ چې لیز د بیا هم سره نه کامل ها شبا چې دا پښتو دې سره او خطیر روز بسم الله الرحمن الرحیم تیر روز قاری سے موږ په انزر ټیپ کې تر د چارت او سکرین شاټ پورې خبرې کړې وي د سکرین شاټ پورې چې دې واسطه سکرین شاټ اخیستل شو همدارنګه ما درته ویلي چې تاسو کله پرنٹ سکرین واخلئ او یا الټ پلس پرنٹ سکرین واخلئ نو به هغه مشخص چې کومه وینډو لګېدلې وي هغه ویډیو کې ما خبرې کړې اوس کشیرته ته د مایکروسافټ کمپنۍ نه غواړي یو سافټویر را ډاونلوډ کړي د هغې دپاره دغه سټور استعمالیږي دغه سټور دا دلته کوم شي شته د قاری صاحب پرنٹ سکرین په نوم باندې PRTSCR پرنٹ سکرین بټن نو کچیر ته غواړي مایکروسافټ کمپنۍ نه یو سافټویر را ډاونلوډ کړي د هغې لپاره دغه سټور استعمالي قاری صاحب اوس په دې سټور باندې کلیک وکړو یو پروګرام دی پکار وي د افیس پروګرام غونتی مثلا یو بل سافټویر دی پکار وي د سټور د لارې څه کولای شي لکه څنګه چې موږ سره په موبایل کې پلی سټور دی هغه د موږ سره دغه سټور دی صحیح دی یا دغه سټور دی صحیح شو دا موږ سره سټور دی دا هغه یو شی دی مایکروسافټ سټور ته کولای شي مایکروسافټ سټور نه ستاسو د کمپیوټر چې څومره اپلیکیشن دي هغه را ډاونلوډ کړي او دا همدارنګه انټرنیټي دغه دی او کشیر ته غواړي کوم ایډ را ډاونلوډ کی یا کوم صفینس معلومات را غواړي نو بس په دې باندې کلیک کوا تاسو سره براوړي خو په حال موږ سره انټرنیټ نشته د لتیری وکړي سیب ښه انټرنیټ مربوط معلومات دي او همدارنګه آنلاین یا ویډیوز دی پکار وینو آنلاین ویډیوز چې کوم دی غم دی دغه دراوستلی شي چې کله ما یو استاد کتو دغه باندې کلیک وکړي مختلف قسم ویډیوګان راشي او همدارنګه یو ویډیو تر راوخلي بس په دې ورډ پروګرام کې د هغه سره راشي چې هر ټایم په کلیک کوي هغه ویډیو تر اوپن کیږي خو مخکې لدی نه چې تاسو را دا ویډیو راشي ته باید سو ولري انټرنیټ کنیکشن بل موږ سره هایپر لینک دی خالي سه هایپر لینک لسله پر استعماليږي هایپر لینک دا چې ځکه غواړم مقاله سه مثلا ما دلته لیکلي دي میلیکل وین ورډ دا مې انتخاب کو دا مې لګرالو يم کو وین ورډ مې لیکلې دلته ولاړې مو دلته کنټرول الټ 1 سره ما دله هډینګ ورکو سم ولا ورکړل قاری سه مو هډینګ مې ولا ورکو انټر مې وو او دلته لیکم از ایکوال ټو رینټ بریکټ شروع بریکټ بن سره مې لیکنه وکړه نو دا وین ورډ باره کې ما معلومات راوستل دلته مې ولیکل فار مور انفارمیشن د نورو معلوماتو لپاره فار مور انفارمیشن کلیک بیلو لینک د نورو معلوماتو لپاره په دې لاندې لینک باندې څه وکړئ کلیک وکړئ صحیح شو خالي صاحب دلته ودرېدم هایپر لینک ته وراشم هایپر لینک کې څه شی راوړي ورته ما ته یو دغه راوړه د ویډیو یو لینک راوړه ویډیو سره چیرته ده ورته هم په دې ای ډرایو کې ده نو ته په ای ډرایو کې ما سره نه ده ما سره په ډی ډرایو کې ده په ډی ډرایو باندې به کلیک وکم ښه نو ویډیو موږ سره نه و چالان دا اوسو کو نو مو بیا سره نه در شروع کونو سټور مې ته وی قاری سي د دې په واسطه کولای شي سو کوي د مایکروسافټ سټور نه اپلیکیشن را ډاونلوډ کې ورډ پروګرام ته ما یې ارټس په واسطه کولای شي چې مثلا سو کې چې ته یو ویب پاڼې ته لاړ شې د هغې نه خط یا ټیکس سکي راوړي یا کوم ایډز ته راوړي آنلاین ویډیو په واسطه کولای شي آنلاین یو ویډیو خپل ډاکومنټ ته راوړي هایپر لینک په واسطه زه کولای شم د دې په واسطه زه کولای شم چې مختلف قسمه معلومات خپل ورډ پروګرام ته راوړم مثلا زه غواړم دغه راوړم وینډوز 11 چپټر د دې لینک سره راوړم نو دا اوکې کوم د هغې لینک به ما سره راشي قاری صاحب کنټرول مې ونیو کلیک به وکم نو ما سره به هغه څه شي را اوپن شي حالانکه دا موږ سره دې کې نه دی دا وګوره موږ سره په دې ډیسکټاپ باندې دی یا که تاسو سره په یو ډرایو کې تاسو سره یو معلومات پرته ویډیو وي اډیو وي ایمیج وي ته د هغې لینک هم راخیستلی شي ورډ پروګرام کې دلته انسرټ کولی شي راوستی شي هایپر لینک ته به راشي دلته په دې باندې کلیک وکړي چې هر ډرایو کې تاسو سره وي ما سره مثلا په ای ډرایو کې څه شی دی په ای ډرایو کې ما سره یو څه موضوعات دي نو په ای ډرایو باندې به کلیک وکم تاسو سره په ای ډرایو کې څه شی دی
زور ته ما سره په ای ډرایو کې دغه سی وی دا براولم دا راوستل شم د پی ډی اف فایل له هم سره بس کلیک په وګه قاری صاحب کنټرول ونی سره کلیک په وګه تاسو به دغه پی ډی اف فایل هم څه شي را اوپن شي دا موږ پی ډی اف فایل شو نو دا په دې کې خبرې وسه مشکل نشته قاری صاحب بیا راځم هایپر لینک کې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی یې سره ځای هغه پلیس ان دیس ډاکومنٹ دی نو چې دا هر سره ولې قاری صاحب د دې سرچینګ د لارې راوستل شي ټیکسټ ټو ډسپلی درته وګورئ چې هر خط موږ تخکاره شي نو دا بدلته ولیکم قاری صاحب دا مې ولیکو هلته موږ سره دې نوم راغی ورته هم دغه زمانه دی په کار چې هلته لینک دی ولري او زه کوم خط لیکم هغه دې ماته هلته راښکاره شي دلته به ورته ولیکم افغان نو چې افغان مې ولیکو دا به څه کومه اوکې به کوم دلته به موږ سره اوس افغان راځي اوس اوس راشه کلیک پې کوه موږ سره به افغان راخلاصېږي کلیک پې وکړه افغان په نوم باندې هغه موږ سره څه شو راخلاص شو دا په هایپر لینک کې په دې کې خبرې وي ورپسې پلیس ان دیس ډاکومنٹ دی پلیس ان دیس ډاکومنٹ کې ته کولی شي څه وکړي مثلا ما سره مختلف قسمه موضوعات دي زه به راشم دا به بند کړم دا راخلاص کړم مختلف قسمه هیډینګ دي دا مې لږ کته راوستل قاری صاحب پاس ودرېدم راغلم انسرټ ټیب کې څه ته هایپر لینک ته او پلیس ان دیس ډاکومنٹ باندې مې کلیک وکړو زه دا د وینورډ پروګرام سره راواخله هیډینګ راواخله بل د څه شي هیډینګ راخیستلی شي قاری صاحب زور دی یو د ایکسل پروګرام هیډینګ راواخله نو د ایکسل باندې بل تکلیک وکړم څه په نوم د ایکسل دغه دی اوکې کا د ایکسل په نوم باندې دغه بل سره راخلاص شي ورته هم بل د پاور پوینټ په نوم باندې دغه ما سره راخلاص کا نو راوشم هایپر لینک ته ورته پاور پوینټ راخلاص کا اوکې کا دا هم سره اوس به څه کوه قاری صاحب کلیک پې کوه پاور پوینټ ته باندې بیاي کلیک پې کوه وینورډ ته باندې بیاي کلیک پې کوه ایکسل ته باندې بیاي دا په دې کې خبرې وي هایپر لینک کې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی بک مارک دی بک مارک هم دغه کار کوي ما ته دغه نیکسټ سټډي راواړه نو خیال شته قاری صاحب کلیک پې وکړه هغه نیکسټ سټډي ته تاسو لاړ شي نیکسټ سټډي زموږ سره دی په ځای باندې دلته وکنه او سټډي موږ سره هغه د مینس کې یو ځای نو را به شم بک مارک کې هایپر لینک کې وبخئ هایپر لینک کې بس وکما دا سټډي پر واخله دا اوکې کوم چې کله په کنټرول سره کلیک وکما نو ما مغزه ته بوزي هغه موږ سره دغه دا په دې کې خبرې وي قاری څه مشکل نشته دی اون وي ښه بیا راځم صدا هایپر لینک کې اخیر نمبر چې موږ سره کوم کمانډ دی هغه موږ سره څه دی کریټ نیو ډاکومنٹ د څنګه کولای شم یو نیو ډاکومنٹ واخلم اوس دلته به نوم ورکم مثلا زه نوم ورکوم جان دا اوس ته استعماله کلیډر روس ته استعماله نو که اوس استعماله په دې باندې وکلیک وکي او که روس ته استعماله په دې باندې وکلیک وکي زه هم دا اوس استعمالو ماته جوړم کا سیویم کا خروس ته دې موږ سره او دا اوس د موږ سره راوپن شي اوکې کا نو دا اوس موږ سره راوپنم شي او موږ سره جوړم شو صحیح شو قاری صاحب دا په دې کې خبرې وي هایپر لینک کې او کنه ته روسته اوپن کې بس موږ تاسو سره جوړ شي د نوم ورکه جوړ بشي خو روسته سره بیا کار کوي او ایمیل ادرس کې کار وکي چې موږ دلته یو ایمیل ادرس ولیکل د سبجیکټ یا موضوع ولیکل قاری صاحب نو دا ایمیل ادرس زه غواړم اوس دلته راولم چې کله زه دې ایمیل ادرس ته ایمیل کوم بس کلیک وکړم ما سیده آوټلوک پروګرام ته بوزي آوټلوک پروګرام تاسو سره کنفیګر وي انټرنیټ ور سره موجود وي ته کولای شي هم دې ایمیل ادرس ته زو کې ایمیل ادرس ورکړي مثلا څه پیغام ورولېږي دا په هایپر لینک کې خبره و پسې بک مارک دی خارج سے بک مارک دې لپاره استعمالېږي چې زه وکم زه دغه ځای پورې ما مثلا دغه کتاب ولوستو اوس زه غواړم چې دلته زه نښه وکړم لکه قرآن مجید کې چې موږ کوم ځای پورې درس ووایو که نه هلته یو نښه کېدو نو دغه همغه بک مارک دی دا مې انتخاب کو بک مارک ته راغلم او دلته به څه نوم وله ورکړم نوم مې وله ورکړو څه شی نوم مې وله ورکړو نیکسټ پلان نیکسټ پلان مې وله ورکړو دا څه کو دا مې اټ کو دا اوس کلوز کو انورډ پروګرام سب کوم او دا څه کوم بندوم او دلته به راشم بیا به دا راخلاص کړم چې کله مې بیا دا راخلاص کو زه ورته ما نیکسټ پلان ته بوزا نو انسرټ ته به راشم هایپر بک مارک ته به راشم دلته به د نیکسټ پلان باندې ګوټو نو به بالکل نیکسټ پلان ته څه کېږي دا به دې کې خبرې بک مارک کې ورپسې هیډن بک مارک دا بک مارک ما ته پټ کا هغه ته پټای نه به دې ما ته راښکاره کړ د ډیلیټ پوسټ باندې ډیلیټ کولای شي او همدارنګه په دې باندې کلیک وکړه د اټ پوسټ باندې یو نوې بک مارک کو اټ کولای شي د ګوټ پوسټ باندې ورته تللی شي ورپسې کراس ریفرنس کې مې ته لګي خبرې وکړې مثلا زه ته ولاړې مو څه ورته ما کراس ریفرنس کې ورته ما ته ابب یا لو کې خو څه شی دی موږ سره بک مارک دی زه ورته بک مارک ما راوړل د سټډي په نوم یو ته هو ان سټډي په نوم باندې موږ سره بک مارک دی ابب د انسرټ
دا کلوز کا اوس په پاسه ورې قاری سے کلیک به وکا انت بالکل مغه بوک مارتا بوزیدا او مغه یو کار کې ټول د لینک کار کې دلته ټول د لینکس دي لینکس معنا ارتباط یعنی دې درې وړ کمانډونو کې ټول د ارتباط خبرې دي صحیح ده دا به دې کې خبرې وي څه مشکل خو نشته دی ورپسې موږ سره کمنټ دی کمنټ د وی قاری سے مثلا ستا یو ځای کې کوم نظر وی ګرافیکس چې کوم دی ته دله د غور کې چینج او ډاکومېنټ لا د ډاکومېنټ لا ورکوم کمنټ ورکولای شي ورته هم کلیکشن اف پیجز collection of pages د ورقو مجموعه د سوي is called document د ورقو مجموعه د سبونو باندې یادي قاری سے وو د ډاکومنټ په نوم باندې یادي دا موږ د خپل ډاکومنټ لسور کو یو کمنټ مولا ورکو رائټ کلیک وکا ورته ډیلیټ کمنټ دا ډیلیټ ما کمنټ باندې څه کا ډیلیټ وشي د سره ورپسې موږ سره هیډر ته سره ورسېدو هیډر موږ سره د صفحې پاس سره ته وي بس کلیک په وکا ټایپ هیر کنټرول ای سره مینس تر ولته دلته ورکو مڅ شي دلته می ورکو وینډوز دلته ودر ولاړم قاری سے دلته راغله ما ستا هوم ټیب تا یا انسرټ ټیب تا دلته راغله ما ورډ آرټ تا او تم دغه یو ډیزاین مال راغ دلته ودرې کوم سبولې کوم کنټرول ای سره انتخاب من د بولې کوم او تم وین ورډ دا موږ سره څه شو دا موږ سره هیډر شو د هر ورقه په پاس سر کې وو همدغه هیډر راځي د هر ورقه په پاس سر کې وو همدغه هیډر راځي و شو قاری صاحب دا چې یو کتاب لیکي هغه لپاره ستا ستا موضوع څه شي دی دا د هغه لپاره استعمالېږي هیډر کا د عنوان لپاره انتخابو مو دم ډیلیټ کړو بیا راځم انسرټ ټیب کې بیا راځم ستا هیډر تا هیډر کې ستا دغه ډول هیډر پکار دی چې څه ډول هیډر دی پکار ټول سټایل نه دی قاری صاحب देखिए पेज नंबर इन मंगरते हैं पेज नंबर असल के खल का बॉटम ऑफ पेज इस्तेमाल द किताब को या द सफ़ी आखिर की इस्तेमाल की टॉप के इस्तेमाल की उस्ता दे सारा मसलन दगा से पेज नंबर स्ता प्रकार डबल क्लिक भी होगा ना पेज नंबर दूसरा 1 शो कंट्रोल एंटर सर बला सफा वाला 2 3 4 5 6 उनसे को मख के लेश सही शो कारी से बेर आजम सता दल डबल क्लिक को मुझे पहले डबल क्लिक को कम हेडर मात्रा ओपन शी दब इंतखाब होते हैं दवरत सदका खत्म कर डिलीट का بیر ازم ستا هیډر تر ازم قاری سے دغه پیج نمبر مینه دی پکار بل دی پکار دی ډیزاین نه ټول سره ډیزاین نه دی چې هر ډیزاین ستا خو یو مغه ودلتا کلیک په هغه بل سره اوپن کیږي نور دی پکار دی د office.com نورم راغستل شي هم دا سوی آنلاین کنټینټ اویلیبل اوس مثلا نه دی ایډیټ هیډر په دې دلته ولاړې ما او دلته وته ازم هیډر تا او په هیډر کې راغله ما ایډیټ هیډر تا او ته په دې هیډر کې څه لګ ایډیټینګ کوم نو څه ایډیټینګ کوي ډایرکټ په هیډر ته د جمپینګ وشي بیا زم لاندې ریموو هیډر مثلا ما س هیډر کې لیکنه کړې د ما لیکلې دي افغانستان ما لیکلې دي افغانستان دې کې څه کوي دا ریموو کوي مدراشه هیډر ته ته ریموو هیډر راته څه کا ختم پاکي کا او اخر کې چې موږ سره کوم چیک دی چې راته کوم هیډر استعمال کړی وي د غوړې دا سب کې نو اول به دا راشه د هیډر کې لیکل وکما مثلا ما ولیکل ایکسل می ولیکل دا مې کنټرول ای سره انتخاب کو دلته راغلم هوم ته دلته مې دغه سرنګ ورکو دغه سټایل مې ورته لګو دغه سې کو دا انتخاب کوم ورته دغه سرنګ ولا ورکو دا بولډم کو دا لګو تاړویم کا اوس غواړم دا سب کوم خالص کنټرول ای سره مې انتخاب کو را بشم څه دا انسرټ ټیب دا او انسرټ ټیب کې ورشم هیډر ته دا چې موږ سره ان شوی دی بس سیو ټو ګیدر څه بنو باندې وته ایکسل بنو باندې ما سره دا سب شو نو ها که هر کله سره ډیلیټ شو بیا را هیډر ته په هیډر کې اخیر کې ورسره موجودي د ایکسل په نوم باندې هیډر موجود دی بس راشه استعمال دا په هیډر کې خبرې وي خالص دا واکس نه راځي ها حساب کې واکس نو ته مزه کس راوړم نو پکچر باندې کلیک وکړې سه د کوم نه پکچر راوړې صحیح شو دا په دې کې خبرې وي د میوش راځي بل موږ سره پودر دی خالص نو پودر اوس د ورقې بیخ ته وي د ورقو بیخ ته سوې هغه ته پودر وي خالص پودر باندې کلیک وکم دلته راځم پودر د څه په نوم باندې پودر وته ځا ورکو مته دغه یو پیج نمبر زما په ورقه لپاره پکاره ډیزاین ورکو پیج نمبر اندر کو ډبل کلیک وکړه نور به تاسو سره د هرې ورقه په باټم کې څه موجود وي پودر به موجود وي راغله پیج 6 پیج 7 او همدارنګه 13 پورې من پیجونه واخیستل دا په پودر کې خبرې دي چې یو کتاب کې تاسو غواړئ سو کوي پودر ور پیج نمبر راولې ادرس راولې هغه د دې پودر په واسطه باندې اخیستل کیږي ها دلته براشه مرتم زما پودر چې کوم دې 10 پکار دی نو څه چیزه پکار دی ورته ایڈریس می پکار دی کنټرول آر سره دا څه د بوزما کنټرول ال سره ورته ما ایڈریس دلته مې ولیکل ایڈریس هم لیکل ننګرهار
ننګرهار پروvince جلال آباد دلته ولیکو سرخرود ډسټریکټ او همدارنګه ولیکل احمد زئی سټاپ صحیح شو دا ما ادرس ولیکو قاری صاحب زه غواړم چې دلته ورسره څه راولم دلته ورسره دغه پیج نمبر هم راولم بس پیج نمبر ته راشه ټاپ اپ پیج باټم اپ پیج چیرته دې پکار ته باټم اپ پیج کې دلته پکار هغه موږ سره ختم شو ته نه دی دا باید ختم نشي بورډر ته وراشم بورډر کې بوته هم پیج نمبر هم سره راوړه چیرته پیج نمبر راوړه ماته دا څه راوړه هغه ختميږي یو ډیزاین سره ختميږي بل ډیزاین سره راځي ورته هم دا پیج نمبر مې پکار دی خدا څه کوم ایڈریس مې پکار دی نو زه سره دواړه اډ کی خاري سه وو سره دواړه اډ کی ایڈریس ډیزاین سټایل سره بدل لې انټر واه هم چې سره سټایل بدل شي صحیح شي اوسم صحیح نه دی او دا براشم صحیح پورډر به زه واخلم دلته سلیکټ صحیح پورډر راشي دغه څه پورډر مې واخیستو قاری صاحب دا مې ډبل کلیک وکړو بس اوس دلته لیکنه هم کولی شي ایډرس صحیح شو اوس دلته لیکنه وکړه نو شي هر ادرس ورکوي صحیح ده یا مثلا د خپل کورس نوم صحیح ده د خپل نوم ورکول شي د خپل کورس نوم ولا ورکا ډیلیټ کوته د خپل کورس نوم ورکو صحیح شو قاری صاحب چې هر څور کې نور دلته دا ورکول شي او همدارنګه ډیټا ورکول شي قاری صاحب ډیټ باندې کلیک وکړه ورته ټوډے نه ورځ راځي ور کلیک وکړه نو سره د هر صفحه په اول سر کې وسه شی موجود وي په اخر سر کې د هر صفحه موږ سره اوم ډیټ موجود وي اوم ادرس موجود وي دا ډیټ مالا بدی رنگ کې راکړه ول کلیک وکړه دا موږ سره خیره خای خو په پرنٹ کې دا خیره نه وي په پرنٹ کې دا موږ سره خیره نه وي خیال نشته په پرنٹ کې به دا خیره نه وي صحیح شو دا موږ پرنٹ کې راوستو دلته ور سره خیره موجودي کنټرول لیټر وها موږ سره څه کوي صفه نهم او اکتوبر 28 تاریخ دره نو دا په انسرټ ټیب کې په دې کوټر کې ټولې خبرې هم دغه باره کې دي د باټم او پیج باره کې چې پیج نمبر دې پکار وی لیکنه ورکړي چې هر شی پکاري دا اپیس نه راخلي ایډیټینګ کوي ریموو کوي او شاندارنګا یو ډیزاین دیو کې هغه سپلای مشکل نه شته بس په خوخه